خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. ارواپوهان تاسو ته د خپل ځان د باور لوړولو او د وړتیا احساس کولو لپاره 8 ساده لارې وړاندې کوي. دا لارښوونې به تاسو سره مرسته وکړي چې خپل ځان ته ارزښت ورکړئ او په خپل مسلکي ژوند کې بریالي شئ. لومړی ګام دا دی چې خپلې لاسته راوړنې وپېژنئ. موږ ډېری وخت خپل ځانونه تر نیوکو لاندې نیسو او هغه څه چې مو په سمه توګه ترسره کړي دي له پامه غورځو. هر هغه څه چې مو په سمه توګه ترسره کړي دي د هغې ستاینه وکړئ. یوه پروژه مو په خپل وخت پای ته ورسوله. ښه مو وکړل. یوه ستونزمنه مسله مو حل کړه. خپل ځان ته شاباسي ورکړئ. پر ځای د دې چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړئ، په خپلو موخو او لاسته راوړنو تمرکز وکړئ. خپل ځان د بل چا سره مه پرتله کوئ، ځکه چې تاسو د خپل ځان تر ټولو غوره نسخه یاست. هغه خبرې چې تاسو یې له ځان سره کوئ ستاسو په احساساتو او کړنو باندې ژوره اغیزه لري. که تاسو تل له ځان سره په منفي ډول خبرې کوئ، نو تاسو به د ځان په اړه منفي احساس ولرئ. له ځان سره په مثبت ډول خبرې وکړئ. د ځان په اړه مثبت فکرونه ولرئ او په خپلو وړتیاو باور ولرئ. د مثال په توګه د دې پر ځای چې وایاست زه دا نشم کولی، وایاست زه به خپله هڅه وکړم. زموږ مغز د منفي تجربو په پرتله مثبتو تجربو ته ډیر پام کوي. له ځان سره مهربانه اوسئ او خپل ځان وبخئ کله چې تېروتنه کوئ. له ځان سره داسې چلند وکړئ لکه څنګه چې تاسو له خپل ښه ملګري سره چلند کوئ. کله چې تېروتنه کوئ، خپل ځان مه ملامتوئ، بلکې هڅه وکړئ چې له هغې څخه زده کړه وکړئ. په کار کې د خپل ځان او شخصي ژوند ترمنځ سالمې پولې وټاکئ. د نورو لپاره هر څه مه کوئ او د خپل ځان لپاره هم وخت پیدا کړئ. کله چې تاسو د کار څخه ستړي یاست، نه لویاست، د خپل ځان لپاره وخت پیدا کړئ ترڅو آرام وکړئ او خپل ځان ته انرژي ورکړئ. د نویو شیانو زده کولو او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره فرصتونه ولټوئ. له ننګونو څخه مه ویریږئ او هڅه وکړئ چې له هرې تجربې څخه زده کړه وکړئ. هر څومره چې تاسو له خپلې آرامۍ ساحې څخه بهر ځئ، هغومره به ستاسو وړتیاوې وده وکړي او ستاسو د ځان باور به لوړ شي. د ودې ذهنیت هغه باور دی چې زموږ وړتیاوې او هوښیاري د وخت او هڅې سره وده کولی شي. په دې باور ولرئ چې تاسو کولی شئ د سخت کار او وقف له لارې وده وکړئ. ننګونې د ګواښونو پر ځای د زده کړې فرصتونه وګڼئ. هڅه د ناکامۍ نښه نه، بلکې د بریا لاره وګڼئ. خپله بېساري ځانګړتیا ولمانځئ او په هغه څه ویاړئ چې تاسو څوک یاست. موږ هر یو خپلې ځانګړې ځواکمنۍ، مهارتونه، استعدادونه او تجربې لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي. دا هغه څه دي چې موږ ارزښتناکه کوي. د خپل ځان د باور لوړول او په کار کې د وړتیا احساس کول یو دوامداره بهیر دی. د خپلو لاسته راوړنو په پیژندلو سره پیل وکړئ. له نورو سره د ځان پرتله کول بند کړئ. له ځان سره په مثبت ډول خبرې وکړئ. له ځان سره مهربانه اوسئ. سالمې پولې وټاکئ. د ودې لپاره فرصتونه ولټوئ. د ودې ذهنیت ته وده ورکړئ او خپله بېساري ځانګړتیا ولمانځئ. د خپل ځان د باور لوړولو لپاره نن یو ګام واخلئ. خپلې لاسته راوړنې ولمانځئ. له ځان سره په مثبت ډول خبرې وکړئ او د ودې لپاره فرصتونه ولټوئ. په یاد ولرئ تاسو د دې وړ یاست چې په خپل کار او ژوند کې بریالي شئ او د خپل ځان په اړه ښه احساس ولرئ.